سوال کوونکی د عذاب پوښتنه وکړه. هغه عذاب چې هرو مرو واقع کیدونکی دی د کافرانو لپاره دی. هیڅوک د هغه مخنیونکی نشته. د هغه خدای له لوري دی چې د لوړو مرتبو څښتن دی. فرښتې او روح د هغه حضور ته ورخیږي په یو داسې ورځ کې چې د هغه اندازه 50,000 کاله ده. نو ای پیغمبر صبر وکړه، غوره صبر. دوی هغه ورځ لري انګيري او موږ نږدې وینو. هغه عذاب په هغه ورځ وی چې کومه ورځ چې اسمان د ویلې شو مس غونډي شي او غرونه د رنگینو نه دافي شو وړي غونډي شي او هیڅ یو صمیمي دوست د خپل صمیمي دوست د حال پوښتنه ونه کړي. په داسې حال کې چې هغوی به یو بل ته وښودل شي، مجرم به وغواړي چې د هغې ورځې له عذاب نه د ژغورل کېدو لپاره خپل اولادونه، خپل میرمن، خپل ورور، خپل ډیره نږدې کورنۍ چې هغه ته پناه ورکوونکي و او د ځمکې د مخ ټول خلک په فدیه یعنی جریمه کې ورکړي او دغه تدبیر ورته نجات ورکړي. هیڅ کله هغه خو به د لمبشي ور شغلي وي چې غوښه او پستوکي بسوځوي. په چیغو به هر هغه څوک ځان ته راغواړي چې هغه له حق نه مخاړه ولا او شای ګرځولي او مال جمع کړی او بندل زیرمه کړی وي. انسان کم حوصله پیدا کړای شوی دی. کله چې پر کړهو راځي نو ورخطا کیږي او کله چې کومه کېږنه ور په برخه کیږي نو په بخیلۍ لاس پوري کوي. خو هغه کسان لدې نیمګړتیا نه ژغورل شوي دي چې لمونځ کوونکي دي، تل د خپل مانځه پابند دي، چې د هغو په مالونو کې یو ټاکلی حق دی. د هغه فقیر لپاره چې سوال کوي او هغه فقیر لپاره چې له سوال نه ډډه کوي. هغه کسان چې د جزاء او رد برحق مني، هغه کسان چې د خپل پروردګار له عذاب نه ویریږي، ځکه چې د هغو د پروردګار عذاب داسې شی نه دی چې څوک ترې نه بېغمه وي. هغه کسان چې د خپل شرمځایونو ساتنه کوي پرته له هغو میرمنو یا له خپل وینځو سره چې دوی د هغوی مالکان دي چې له هغو نه په نساتنه کې څه پړه ور باندې نشته. البته څوک چې په دې سربېره نور څه وغواړي هغوی له حده تیری کوونکي دي. هغه کسان چې د خپل امانتونو حفاظت او د خپل ژمنې لحاظ ساتي، هغه کسان چې په خپل شاهدیو کې پر رښتینولۍ باندې ټینګ دریږي او هغه کسان چې د خپل مانځه ساتنه کوي، دا کسان به په عزت سره د جنت په باغونو کې اوسېږي. نو ای پیغمبر خبره ده چې دغه منکران اخواته د ملنډو وهلو لپاره په منډه راځغلي لکه یو کینو لوري ډله له دوی نه هر یو د اتمه لدی چې هغه به په نعمت مال جنت ته نه وستل شي. هیڅ کله نه مونږ چې له کوم شي نه دوی پیدا کړی دي دوی په خپل پر هغه پوهیږي. نو نه زه قسم کوم د ختیځونو او لویدیځونو په څښتن مونږ په دې باندې قادر یو چې د دوی په ځای له دوی نه ډیر غوره خلک راوړو او هیڅ څوک له موږ څخه وړاندې توب نشي کولای. نو له دې کبله دوی په خپل باطل خبرو او په خپل لوبو کې اخته پرېږده تر دې پورې چې دوی خپل هغه ورځ ته ورسیږي چې له دوی سره د هغه وعده کوي. کله چې دوی له خپل قبرونو څخه راوځي تاسو بزغلي لکه چې د خپل بوتانو د درشلو خواته ورمنډي وي. د دوی سترګې به ټیټې شوي وي، ذلت به ور باندې خوريږي. هغه ورځ ده چې د هغې له دوی سره وعده کیږي.